د مهربان خدای په نوم. السلام علیکم دوستانو. په نننۍ ویډیو کې به تاسو وګورئ یو ډیر بې ادبه انجلۍ چې د ډاکټر ذاکر نایک څخه ډیره په زړه پورې پوښتنه کوي او ډاکټر ذاکر نایک دې خبرو ته په انګلیسي ژبه ځواب ورکوي او موږ تاسو ته په پښتو ژبه ژباړو. راځئ وګورو چې د انجلۍ څه پوښتنه کوي. سلام، زه آرټي یم. زه دا ډول مطالعه کوم. موږ باور لرو چې ټول دینونه نیمګړي دي. د هندو مذهب نیمه عقیده ده، اسلام یو عقیده ده، عیسویت نیمه عقیده ده، هیڅ شی نه دی او دا ډیرو کلونو، سلونو کلونو، زرهاو کلونو د مخه نیمګړتیاوې دي. زما پوښتنه دا ده چې موږ د دین پیروي وکړو، ولې د یو مذهب پیرو کوو؟ ولې موږ د مثال په توګه عادي انسانانو غوندې ژوند نه کوو؟ دا اړینه نه ده چې کوم کتاب ولولو. د کور په دروازه کې باید قرآن کریم ولولو. انجلۍ زیاته کړه چې نارینه باید په یو څوکۍ کینی او زه د قرآن له لیکلو سره موافقه نه یم. مونږ باور لرو چې یو سړی باید د لاندې جملې او کلمې پروسس کړي چې کله ډاکټر ذاکر نایک دا خبرې اورېدلې سر به یې ټیټ کړ او خندلې وی. او انجلۍ زیاته کړه چې ضرورت نشته چې مونږ قرآن یا انجیل یا عوید وغیره کتابونه ولولو. بیا انجلۍ ډاکټر ذاکر نایک ته وویل چې ستا کیسه دا ده چې دلته دا ټول خلک راټول شوي دي، مونږ خپل وخت ضایع کوو. دلته ناست خلک په څه کولو هڅه کوي چې پوه شي چې د اسلام د دې دورې د دین ترمنځ توپیر څه دی، ښه او بد څه دي او څه نه دي، شیان څنګه پر مخ ځي. مونږ ولې اړتیا لرو چې دا یو دین پیروي وکړو؟ مسلمان اوسئ، مساوي اوسئ، مساوي اوسئ. ډاکټر ذاکر نایک وویل چې تا ډیره ښه پوښتنه وکړه، ډیره اړونده پوښتنه. تا وویل چې مونږ باید یو لاره تعقیب کړو. مونږ باید د هر مذهب مثبت نظر واخلو او مونږ باید هغه یو لاره تعقیب کړو. نو اوس ستونزه دا ده چې څوک به قضاوت وکړي، څوک پیدا شي چې د هر مذهب مثبت نظر راواخلي او یو ښه لاره غوره کړي. نو چې څوک پریکړه کوي چې څه ښه دي او څه بد دي. نو ډاکټر ذاکر نایک وویل مونږ ستاسو لپاره یو مثال لرو. تاسو کولای شئ امریکا نظر کې ونیسئ. لکه امریکا کې ښځې په نیکر کې ګرځي. دا هلته عادي خبره ده او هیڅ ستونزه نه ده. خو که تاسو دلته په هند کې نیکرونه واغوندئ، خلک به ستا په اړه منفي خبرې وکړي او خلک به فکر وکړي چې دا انجلۍ ډیره بده او فاحشه انجلۍ ده او منفي کارونه کوي. ډاکټر ذاکر نایک وویل چې یو ځل مې امریکا ته سفر کړی و او ځینې خلک پر مونږ اعتراض وکړو چې هندي ښځې ساری اغوندي او خپلې خېټې راوباسي او دا په دې معنا ده چې انجونې زنا ته هڅوي. نو وګوره چې امریکایان نیکرونه اغوندي او په دې کې ستونزه نه لري، خو د هندي ښځو د جامو په اړه منفي فکر لري او وایي چې هندي ښځې فحشا خپروي په داسې جامو سره. اوس به څوک دا پریکړه کوي چې امریکایان غلط دي او که هندیان، او هغه څه چې د هندوستان لپاره سم دي د امریکایانو په سترګو کې غلط دي. لکه څنګه چې په مذهبونو کې شتون لري، هغه شیان چې د عیسویانو لپاره سم دي د مسلمانانو لپاره غلط دي، او هغه شیان چې د مسلمانانو لپاره سم دي د هندوانو لپاره سم نه دي او غلط دي. نو دلته مختلف قوانین او مختلف هیوادونه شتون لري. د مثال په توګه که تاسو ځینې هیوادونو ته لاړ شئ، تاسو نشئ کولی نامعلومه انجلۍ یا ښځې ته وګورئ، یعنی چې وی نه پیژنئ، او دا جرم ګڼل کیږي چې تاسو یو انجلۍ ته وګورئ. په ځینې هیوادونو کې دا عادي خبره ده چې تاسو انجلۍ ته وګورئ، تاسو کولای شئ ملګرتیا وکړئ او که تاسو دواړه یو له بل سره موافق یاست، تاسو هر څه کولای شئ، هر څه چې وغواړئ. په کلمه پوهیږئ او له دوی څخه پټ نشي کېدی. په ځینې هیوادونو کې دا خلک حتی کولای شي چې د بل چا شونډې ښکل کړي پرته د مشکل څخه، او دا هغوی ته یو نورماله خبره ده. د امریکا په ځینو ساحلونو کې نارینه او ښځې بې له جامو بربنډ وي. په ځینې هیوادونو کې کله چې تاسو ساحل ته ورځئ نو هلته نارینه او ښځینه شتون لري او دوی یوازې نیکرونه اغوندي مګر جامې نه اغوندي. نو دوی لوس شاوخوا ګرځي او دا د دوی لپاره عادي خبره ده چې په ساحلونو کې بربنډ وي. او د مثال په توګه دوی په بحر کې کښتۍ کې
دوی هلته له محفلونو څخه خوند اخلي. هلته خلک له جامو پرته بربند وي. نو دا د هغوی خلکو لپاره عادي خبره ده، خو زمونږ لپاره عادي خبره نه ده. نو اوس به څوک زمونږ ترمنځ قضاوت وکړي چې څه ښه دي او څه بد دي. مونږ د کوم قاعدې پیروي وکړو؟ مونږ د کومې قاعدې پیروي ونه کړو؟ کومه قاعده ښه ده، کومه قاعده بده ده؟ د امریکا او لویدیځو هیوادونو په ځینې ساحلونو کې ښځې بې له جامو دي. دوی تر دې حده هم ډیر ضدي دي چې په لویو بیړیو کې دننه محفلونو کې بغیر د جامو ګرځي او دې په اړه هیڅ ډول بد فکر نه لري. دا د دوی لپاره ډیره عادي خبره ده. دوی وایي چې دا فضول دي، عادي کارونه دي. نو دا کارونه د دوی په ان کومه ستونزه نه لري. دا په دوی پورې اړه لري چې د چا لپاره ما جوړ کړی دی، څه ښه دی او څه بد دی. ډاکټر ذاکر نایک وویل زه ستاسو سره موافق یم چې موږ باید د ټولو مذهبونو څخه یو نوی دین جوړ کړو او عمل وکړو. نو موږ څنګه کولای شو له ټولو څخه مثبت راټول کړو او عمل پرې وکړو؟ هغه څه چې د منلو وړ دي او څنګه پرې وکړو چې څوک سم دي او څوک غلط دي. کوم شیان تاسو معنی په مونږ کې او کوم شیان مونږ په تاسو کې منو. په پای کې ډاکټر ذاکر نایک ورته وویل چې قرآن یوازینی کتاب دی چې هیڅ منفي نظر پکې نشته، او زه تاسو ته دا چیلنج درکوم چې په قرآن کې یوه منفي جمله، حتی یوه منفي کلمه د خپل د اسلام په اړه او د نور دینونو په اړه تاسو نشئ پیدا کولای. جزاکم الله خیر. دا زمونږ نننۍ ویډیو وه. هیله کوم چې دعاګانو کې یاد ساتئ. خپل هیله کوم چې کمنټو کې خپل نظر ورکړئ. که نور ویډیوګانې تاسو باړه کول غواړئ، که تاسو د دې شوق لرئ چې د نورې باړه وکړم، هیله کوم کومنټ کې ووایئ چې د ډاکټر صاحب ذاکر نایک هغه ویډیوګانې چې ډیر مهمې دي هغه تاسو ته وژباړم. نو هیله کوم چې دا ویډیو لایک کړئ، او که دا چینل مو نه سبسکرایب کړی زموږ چینل هم سبسکرایب کړئ. تر بل درسه پورې، بل ویډیو پورې تاسو په الله سپارم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.